اتلانتیک بحیره کې د برموډیا مثلث چېرته چې کښتۍ او الوتکې غرقېږي. ډاکټر نیک محمد ویال. A second helicopter is about to drop an experienced swimmer in the water. In a few minutes, they'll see if they can find him again. برموډیا مثلث یا برموډیا ټراینګل د شمالي اتلانتیک بحیرې په لویدیځه برخه کې د یو شمېر جزیرو ټولګه ده چې له خطر ډکه سیمه شمیرل کیږي او د بحیرې د وژونکي برخې په توګه پیژندل شوې ده. برموډیا ټراینګل شاوخوا 2 میلیونه کیلومتره مربع پراخوالی لري، خو د ساینسپوهانو ترمنځ په پراخوالي او لوړوالي کې توپیر شتون لري. برموډیا مثلث په اتلانتیک بحیرې کې هغه سیمه ده چې که چیرې کښتۍ نږدې وطن کې ورشي او یا هم پر هوا الوتکې الوتنې لري نو سقوط کوي او د اوبو تل ته رسیږي. ساینسپوهان په دې برخه کې ډېرې څېړنې کړې دي تر څو معلومه کړي چې ولې دغه سیمه داسې یو ډول جذب او نیونه لري. په مذهبي او کلتوري ډول ویل کیږي چې برموډیا مثلث یو خرق العاده سیمه ده چې پرته له کوم څرګند لامل څخه کښتۍ، الوتکې او یا بل هر موجود پکې د بحر دننه غورځېږي. په طبیعي اغېز باندې د ساینسپوهانو په څېړنو کې ښودل شوي چې په طبیعي ډول سره د اوبو دغه برخه د مقناطیسي جذب لرونکې ده او هره هغه اوسپانیزه آله چې ورسره نږدې واقع شي د ځان په لوري یې راکش کوي. څېړنو کې دا هم ویل شوي دي چې د اتلانتیک بحیرې دننه شته ډبرې هم دا وړتیا لري چې اوسپنه لرونکي شیان د ځان په لور راکش کړي او برموډیا مثلث هغه برخه ده چې د بحیرې دننه ډبرې پکې نږدې پرتې دي. بحري جریان یا ګولف سټریم څېړنو دا هم ښودلې ده چې د برموډیا مثلث کې د اوبو جریان تاویږي او په دې اساس چې فشار یې ډېر لوړ دی نو لامل کیږي چې الوتکې او کښتۍ پکې غرقې شي. د برموډیا مثلث مشهورې پیښې د لومړي ځل لپاره په 1881 کال کې یوه امریکایي بیړۍ د برموډیا په مثلث کې دننه او غرقه شوه. د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال دوه سترې د سیکلپس په نوم بیړۍ هم د برموډیا مثلث خوراک شوې. د برموډیا مثلث د وجود په اړه بېلابېل لاملونه او ادعاوې شته دي، خو تر اوسه پورې کوم جامع او ټولو ته د منلو وړ لامل نه دی په ګوته شوی. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.